بسم الله الرحمن الرحیم. نن د یوې نوې ویډیو سره زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که چیرې ستاسو کمپیوټر چټک کار نه کوي نو په دې لنډه ویډیو کې زه تاسو ته لنډې طریقې ښایم. د پیلولو څخه مخکې دوستانو که زما چینل ته نوي راغلئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو راځو پیلوو یې. زه به تاسو ته 4 طریقې وښیم چې په اپلای کولو سره باید ستاسو کمپیوټر حتما تیز شي. لومړی طریقه: د خپل د کمپیوټر د کیبورډ څخه وینډوز بټن پلس آر پریس کړئ. په دې ځای کې تاسو پری فیچ ولیکئ. انټر یې کړئ. دا ټول انتخاب کړئ. له هغې وروسته شیفټ ډیلیټ بټن د کیبورډ څخه پریس کړئ، یعنې دا ټول ډیلیټ کړئ. که چیرې کوم فایل نه ډیلیټېده نو تاسو به څه کوئ؟ سکیپ باندې به کلیک کړئ. دویمه طریقه: د راځو دا کلوز کوو. بیا به تاسو راشئ د خپل د کمپیوټر د کیبورډ څخه وینډوز بټن پلس آر پریس کړئ. په دې ځای کې ریسنټ ولیکئ. انټر یې کړئ. په دې ځای کې دا ټول فایلونه تاسو انتخاب کړئ او د خپل د کمپیوټر د کیبورډ څخه شیفټ بټن پلس ډیلیټ کېکاږئ. دریمه طریقه: راځو دا کلوز کوو. د خپل د کمپیوټر د کیبورډ څخه وینډوز بټن پلس آر پریس کړئ او په دې ځای کې ټیمپ ولیکئ. انټر یې کړئ. دا ټول فایلونه انتخاب کړئ. دا ټول ډیلیټ کړئ. کنټینیو یې کړئ. دا ټول به ډیلیټ شي. راځو 4مه طریقه: دا کلوز کوو. وینډوز بټن پلس آر، په دې ځای کې د پرسنټیج ساین ورسره ټیمپ او بیا پرسنټیج ساین ولیکئ. انټر یې کړئ. دا ټول انتخاب کړئ. د خپل د کمپیوټر د کیبورډ څخه شیفټ بټن پلس ډیلیټ کېکاږئ. دا ټول ډیلیټ کړئ. دا سکیپ کړئ. د دې 4 طریقو په اپلای کولو سره به ستاسو د کمپیوټر ټول هغه اضافي کیش شوي فایلونه به په مکمله توګه ختم شي، نو تاسو به د خپل کمپیوټر چټکتیا ووینئ. که ویډیو درته ګټوره وي نو لایک یې کړئ او نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.